بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر صاحبانو نن موږ خبرې کوو د هایپوتالاموس او پیچوټري ګلینډ د انټیریور لوب او پوسټیریور لوب د حجراتو په اړه کې چې آیا د پوسټیریور لوب د کوم حجراتو څخه جوړ شوی دی او د انټیریور لوب د کوم حجراتو څخه جوړ شوی د دې په اړه کې به د دې په اناټومي او فزیولوژي باندې یو شارټ نوٹ اخلو. موږ سره اوسئ ډاکټر صاحبانو. د لیکچر څخه خبر به تاسو ډېر څه یاد کړئ د هایپوتالاموس او پیچوټري ګلینډ په اړه کې. رسېبانو دا د انفانډیبولم دا د هایپوتالاموس دا د رسېبانو اډینو هایپوفیسس دیتا انټیریور هم وای انټیریور لوب اف پیچوټري دا د رسېبانو موږ سره نیرو هایپوفیسس رسېبانو دا د پارس نیروزا دا د پارس ډیسټالیس او دا د پارس انټرمیډیا. رسېبانو هایپوتالاموس د موږ سره انفانډیبولم د ټیوب لایک سټرکچر دی. دا موږ انفانډیبولم وایو. دا د پیچوټري ګلینډ دی. دا رسېبانو دا انټیریور لوب دی، دا پوسټیریور لوب دی. دا چې دی رسېبانو دا نیرو هایپوفیسس چې ورته وایي او اډینو هایپوفیسس دا اناټومي یونټ دي. صحیح شو رسېبانو. بیا دا مزید په فنکشن یونټ باندې کله موږ بیا دا د اناټومي وایو هغه بیا دا پارس نیروزا ده پکې رسېبانو، پارس انټرمیډیا ده پکې دغه او پارس ډیسټالیس دی رسېبانو. دغه د پیچوټري ګلینډ چې کوم فنکشن یونټ دی دا چې کوم هارمون موږ سره سیکریټ کوي. راځئ دوستانو دا پیژنو چې یاره دا پوسټیریور لوب د کوم ځای څخه راغلی دی، د دې حجرات د کوم ځای څخه تولید شوي دي او دا پارس ډیسټالیس پارس انټرمیډیا د دې حقیقت باره کې موږ ځان پوهوو. ټولو نه مخکې رسېبانو تاسو دا ووایم ګورئ ښه رسېبانو دا یو سکروټم لایک امیج تاسو په خپل موضوع کې واخلئ چې دا یو فکر وکړئ دا سکروټم دی، دا بار چې کوم سایډ دی او چې کوم فنکشنلی دا چې کوم دی رسېبانو هغه دا دی دا پارس نیروزا دا پوسټیریور لوب او دغه پارس ډیسټالیس دی رسېبانو. دغه دواړه خو موږ وپېژندل. خو رسېبانو څنګه چې لکه سکروټم یو اناټومي یونټ دی د ټیسټس دپاره فنکشن وایي ټیسټس کوي، خو دا یې ورته سکروټم یو قالب شان جوړ کړی ورته. دغسې دا هم فکر وکړئ چې یاره دا نیرو هایپوفیسس چې ورته وایي او اډینو هایپوفیسس دا اناټومي یونټ دي. صحیح شو رسېبانو. بیا دا مزید په فنکشن یونټ باندې کله موږ بیا دا د اناټومي وایو هغه بیا دا پارس نیروزا ده پکې رسېبانو، پارس انټرمیډیا ده پکې دغه او پارس ډیسټالیس دی رسېبانو. دغه د پیچوټري ګلینډ چې کوم فنکشن یونټ دی دا چې کوم هارمون موږ سره سیکریټ کوي. راځئ دوستانو دا پیژنو چې یاره دا پوسټیریور لوب د کوم ځای څخه راغلی دی، د دې حجرات د کوم ځای څخه تولید شوي دي او دا پارس ډیسټالیس پارس انټرمیډیا د دې حقیقت باره کې موږ ځان پوهوو. ټولو نه مخکې رسېبانو تاسو دا ووایم ګورئ ښه رسېبانو دا یو سکروټم لایک امیج تاسو په خپل موضوع کې واخلئ چې دا یو فکر وکړئ دا سکروټم دی، دا بار چې کوم سایډ دی او چې کوم فنکشنلی دا چې کوم دی رسېبانو هغه دا دی دا پارس نیروزا دا پوسټیریور لوب
او دغه پارس ډیسټالس د ډاکټر صاحبانو دغه دواړه خو موږ وپېژندل. خو ډاکټر صاحبانو څنګه چې لکه سکروټم یو اناټومي یونټ دی د ټیسټس دپاره فنکشن وایي ټیسټس کوي، خو دا یې ورته سکروټم یو قالب شان جوړ کړی ورته. دغسې دا هم فکر وکړئ چې یاره دا د دې باره دا چې کوم پارس نیروزا ده او پارس ډیسټالس دی، دا یې ډاکټر صاحبانو پارس نیروزا نیرو هایپوفیسس او اډینو هایپوفیسس دغه ډاکټر صاحبانو اناټومي یونټ دي او فنکشن یې دا دي. پارس نیروزا دا یې فنکشن مخې ته وړي او پارس ډیسټالس یې مخې ته وړي. خو ډاکټر صاحبانو دغه یو چې کوم سل دی د پیچوټري سره یو بل همکار دی، دې ته وایي پارس انټرمیډیا. دا داسې کېږي ډاکټر صاحبانو کله چې ایمبریونیک سټیج وي که نه ډاکټر صاحبانو دا پیچوټري ګلینډ چې دی دا 3 لوبه لري. دا یې پوسټیریر شو، دا یې انټیریر شو، دا یې انټرمیډیټ لوب دی. خو کله چې هم بیبي فیټس ډیولپمنټ کوي بیا دغه چې کوم انټرمیډیا چې کوم د دې پارټ د پیچوټري ګلینډ دا راځي د دې دا ختمیږي او دا یو ځای کېږي د انټیریر لوب سره. دلته ځکه په دې شکل کې ما رسم کړی تاسو ډاکټر صاحبانو. دویمه خبره دا ده چې دا پاس چې کوم ډیسټالس دی ډاکټر صاحبانو دا چې کوم انټیریر لوب دی کوم فنکشن لوب چې پیچوټري ګلینډ دا د کوم ځای څخه جوړ شوی دی، دا د کومه شی موږ سره ډاکټر صاحبانو دغلته یو وړوکی ډایګرام تاسو جوړوم. دا تاسو فکر وکړئ چې موږ سره یو سکل دی ډاکټر صاحبانو، دې کې برین دی. دغه د ډاکټر صاحبانو یو دا هایپوتالاموس دی ډاکټر صاحبانو. دغه هایپوتالاموس مې د رسم کو ډاکټر صاحبانو. اوس موږ وایو چې دا انټیریر لوب د کوم ځای نه راغلی دی ډاکټر صاحبانو. داسې فکر وکړئ دغلته یو ایمبریونیک ډیولپمنټ سټیټ کې یو ممبرین دی چې موږ ورته وایو نیزو فرنجل ممبرین. د دې څخه یو پاوچ لایک سټرکچر دی دا وده کوي ډاکټر صاحبانو او دغه پاوچ چې کوم دی ډاکټر صاحبانو دا په قراره راځي داسې ډیولپمنټ ټایم سره دا راځي. دغه پاوچ چې دی ډاکټر صاحبانو دا دې ځای نه ختمیږي راځي او د هایپوتالاموس سره اټیچ کېږي ډاکټر صاحبانو. د دې حقیقت خو دا شو ډاکټر صاحبانو. ورپسې چې دی دغلته موږ سره راغی پوسټیریر پیچوټري. د دې حقیقت څه دی؟ پوسټیریر پیچوټري ډاکټر صاحبانو دا په خپله د هایپوتالاموس د سل څخه دا کشف شوی دی. دا هایپوتالاموس دی ډاکټر صاحبانو. دغه چې کوم پوسټیریر لوب دی دا د هایپوتالاموس حجراتو څخه جوړ شوی او د انټیریر لوب چې کوم دی دا تاسو ته ما وویل چې دا د ایمبریونیک سټیټ ډیولپمنټ سټیټ کې چې دی یو ممبرین دی نیزو فرنجل ممبرین ورته وایي. د دې یادولو ضرورت نشته د دې ممبرین، خو فقط دومره دی ډاکټر صاحبانو چې دغه دې پاوچ ته موږ وایو رتکیز پاوچ. رتکیز پاوچ. او دویمه خبره دا ده ډاکټر صاحبانو چې دا انټیریر لوب چې دی انټیریر او پوسټیریر لوب دا په کوم ځای کې قرار لري په کوم هډوکي کې ډاکټر صاحبانو دا سفیناید یو بون دی. د سفیناید بون په ډپریشن کې ډاکټر صاحبانو دا قرار لري. دلته دا سفیناید بون چې دی دا د سکل په بیس کې پروت دی او دغه سفیناید چې کوم ډاکټر صاحبانو موږ سره بون دی همدغې بون دپاسه چې دی پیچوټري ګلینډ موقعیت لري. دغې د سفیناید بون دې ډپریشن کې دا قرار لري ډاکټر صاحبانو او دغې ډپریشن ته څه ویل کېږي ډاکټر صاحبانو؟ دې ته وایي سیلا ټرسیکا. سیلا ټرسیکا ډاکټر صاحبانو څه شی دی؟ دا د سفیناید بون ډپریشن دی. ډپریشن پېژنئ یو کډه شان دی. دغه ډپریشن ته وایي سیلا ټرسیکا ډاکټر صاحبانو.
دا مونږ وپېژندو ډېر مهم پوینټ و. ورپسې ګرانو محترمو دوستانو مهمه خبره دا ده چې دا پوسټیریور لوب چې دی دا د هایپوتالاموس خپل سیل څخه جوړ شوی دی. نو مونږ ویلی شو چې دا د هایپوتالاموس سکه اولاد دی، سکه زوی دی، خپل زوی دی. انټیریور لوب چې دی ګرانو محترمو دا د هایپوتالاموس ناسکه اولاد دی. په دې باندې هایپوتالاموس ډېر زیات ظلم کوي، دې ته هایپوتالاموس ډېر زیات کمانډ ورکوي. تاسو به فکر کړی وي ډاکټر صاحبانو د پیچوټري ګلینډ ټول چې کوم فنکشن دي هارمونونه دي هغه ټول انټیریور لوب څخه دا سرته رسیږي. پوسټیریور لوب هیڅ هم نه کوي ډاکټر صاحبانو، هغه صرف دو هارمونه افرازوي چې یو دی اکسیټوسین یو دی ای ډي ایچ. اکسیټوسین او ای ډي ایچ دا هم ډاکټر صاحبانو دا ورسره د هایپوتالاموس ډېر ښه کوي. دا ولې؟ دلته تاسو فکر وکړئ دا د هایپوتالاموس خپل نیورون دي، دا سیل باډیانې دي. دغه سیل باډیانو کې هارمون جوړوي ورته هایپوتالاموس ورته وایي ته هېڅ مه کوه، ځکه خپل زوی دی که نه پام پې کوي. هایپوتالاموس وایي پوسټیریور لوب ته هېڅ مه کوه، صرف دومره کوه زه دلته هارمون جوړوم ای ډي ایچ او اکسیټوسین، دا به زه راوړم دلته دی. مطلب دا هم پوسټیریور لوب دومره هم نه کوي چې دا خپل ځان کې سټور کړي، سټور کار هم دا خپله کوي. د هایپوتالاموس چې کوم سیل دي دا سیل باډیانې دي، دا اګزون دي د هایپوتالاموس، دلته هارمون جوړوي خپل اګزون کې دلته سټور کوي. پوسټیریور لوب چې کوم دی د پیچوټري ګلینډ دې ته وایي ته صرف دومره کوه چې کله ما سیګنل درکول ته دومره مهرباني کوه چې دا دې نه سیکریټ کوه او بلډ ته یې ورکوه، ریلیز کوه یې صرف او بلډ ته یې ورکوه، نور ته هېڅ مه کوه. ګورئ ډاکټر صاحبانو پوسټیریور لوب څخه دوه هارمونه افرازیږي چې یو اکسیټوسین دی یو ای ډي ایچ دی، خو دا یې سنتیسس کوي نه، دا یې منفکچر کوي نه، دا یې صرف او صرف ځان سره ساتي او د هایپوتالاموس سیګنل ته انتظار کوي کله چې سیګنل راشي بس دا یې ریلیز کوي بلډ ته یې ورکوي. یوه خبره شوه. دویمه خبره دا ده ډاکټر صاحبانو چې هایپوتالاموس په انټیریور لوب باندې ډېر ظلم کوي. ټول هارمونز چې دي انټیریور لوب یې سیکریټ کوي. تاسو به فکر کړی وي ټي ایس ایچ شول ډاکټر صاحبانو، ګوناډوټروپین هارمون، لیپرولیکټین، گروث هارمون، دا ټول هارمون ډاکټر صاحبانو صرف او صرف چې دی دغه پارس ډیسټالس اډینو هایپوفیسس هم ورته وایي، انټیریور لوب او پیچوټري هم ورته وایي، دا ټول هارمونز چې دی دا یې سیکریټ کوي، دا یې جوړوي. ډاکټر صاحبانو تاسو به کتلي وي کوم چې دا مالداره خلک وي د هغې اولاد چې کار نه کوي هغې نه هېڅ هم نه جوړېږي. ګورئ ډاکټر صاحبانو اول نه بې کار نه کېږي بیا ډېر وران شي، عادت یې خراب شي، هغه یو بېکاره شان اولاد وخېږي. همدغه شان چې دی دا پوسټیریور لوب دی ډاکټر صاحبانو دې نه هېڅ هم نه جوړېږي، بس اوزګاري به تیارې ته ناست وي. او که تاسو فکر وکړئ ډاکټر صاحبانو انټیریور لوب چې دی دې باندې ډېر ظلم کېږي، په سخت کار یې اموخته کړی دی، په سخت کار یې عادت کړی دی، اول نه یې ورته کار ورکړی دی، نو ډاکټر صاحبانو ظلم پرې شوی دی. خو تاسو به کتلی چې ډاکټر صاحبانو دا باډي کینګ دی ډاکټر صاحبانو، دا څومره ګلینډ دی په خپل کنټرول کې اخیستی. تاسو فکر کړی وي تایرايډ ګلینډ شو ډاکټر صاحبانو، دې څخه علاوه نور چې کوم زیاتره چې کوم ګلینډونه دي ټول ډاکټر صاحبانو دې په خپل انډر کې اخیستي دي. څومره غټ کار یې کړی دی باډي ته ډاکټر صاحبانو، همدغه وجه ده چې کار یې کړی دی، ځکه دا یو یتیم و، دې باندې ډېر ظلم کړی و هایپوتالاموس، دې باندې یې سخت کار کړی و، په ټایم یې پرې کار کړی و، ډېر غټ کمانډونه یې پرې ورکړي وو، ریلیز کا، انهبټ کا، ریلیز کا، بس کا، شروع کا، هارمونز افراز کا، بس کا، ظلم پرې شوی و. خو ځکه هم دې ته موږ وایو چې دا د ټولو ګلینډونو چې دی ماسټر ګلینډ هم ورته وایي پیچوټري ګلینډ ته، ځکه ورته ماسټر ګلینډ وایي چې دا ټول هارمونز د دې په کنټرول کې د باډي چې کوم
زیات کوارډینیشن د ډاکټر هغه زیاتره د پیچوټري ګلند په کنټرول کې وي. ډاکټر صاحبانو دغه یو لنډ معلومات تاسو سره مې شریک کو د دې په فزیولوژي او اناټومي کې. ډاکټر صاحبانو ان شاء الله چې یو څه مو ته کچ کړي وي یو څه مو ته زده کړي وي. ډاکټر صاحبانو که زموږ دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو هیله ده زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. په خپل ځان ډېر پام کوئ. الله مو مل شه.